څلرویشتم: خپلو مغزو ته دا ور وښیه چې کوم مطالب او اطلاعات تاسو لپاره د اهمیت وړ دي. د 5 دقیقو په ترڅ کې ټول احتمالات خپل ذهن ته راواړوئ. د کوم شي د زده کړې علاقه لرئ؟ په کوم مهارتونو کې غواړئ تبحر پیدا کړئ؟ کومې ځانګړنې غواړئ په خپل شخصیت کې پراخې کړئ؟ تاسې به په آینده کې څه ډول څوک ووئ؟ ژور فکر وکړئ او خپل یو کلن هدف مشخص کړئ. یوازې یو مثبت، هدفمند او متفکر ذهن کولی سي تاسې یو پایدار موفقیت ته ورسوي. همیشه د ښو خوبونو انتظار وباسئ تر ته پېښ به سي.